ستا فکر پنجابي ده زما فکر افغاني ده ګورئ پکتیاوالو خدای وکړي چې دا برخه زما خبره په مطبوعاتو راسي دلته زموږ د ګاونډی ملک لوی درستیز نوم باجوا ده باجوا یو هندي قوم ده چې نیمایي هندو ده نیمایي مسلمان هغه نیمایي چې مسلمان ده ستا د تورو او ستا د سپق له لارې مسلمان شوی ده اوس هغه غواړي چې ما بیرته مسلمان کړي دا د شرم ځای ده موږ یې نه پرېږدو موږ یې دا نه پرېږدو ولسمشر صاحب ما ته صلاحیت ورکړه چې ورسه امریکایانو ته سره د سولې په هکله خبره وکړه ما ویل چې رئیس صاحب حدود د صلاحیت ما دپاره تعیین وکړه چې خدای ناخواسته خپل پښه د هغه چوکاټ باندې وانهچول ما ته وویل چې امرالله زه نه غواړم دوهم ګندمک لاسلیک کوم خلاص زه نه غواړم دوهم ډیورند لاسلیک کوم خلاص دا ستا حدود ده ډیورند زموږ یو کرښه ده چې زموږ زړه په دوو برخې ویشلی دي تاسو شاید فکر وکړئ چې زه د احساساتو د تاثیر لاندې دغه خبره یوازې په پکتیا کوم یا دا زما د زړه له خبره ده دا زما د قلب خبره ده خاوره د دوی په لاس کې ده قباله زموږ په لاس کې ده هغه چې تا نه پرېږدي چې عسکر ولري اردو ولري پوځ ولري پولیس ولري په دې خاطر چې غواړي هغه قباله چې دوی نیکونو نسو کول زموږ څخه واخلي دوی غواړي چې دغه قباله موږ ورکو ډاکټر اشرف غني دا قباله نه ورکوي